وی چې په مسلسل جنازو ویریږم هسې نه کور مې هدیره کې راشي او یاران مې ماته مخامخ ودرېږي منافقین چې سپاره کې راشي او د جدایۍ په اذیت خبرې لکه چې ګوتې دروازه کې راشي. ستاسو د لاسونو په ډېره پړکا کې جاوید شاه درمان صاحب ته ډېر د لاسونو پړکا ورکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول لړمبې خو سیب ګروپ ټولو منتظمینو ډیره مننه چې داسې ښه پروګرام یې را جوړ کړی دی. ډاکټر حمزه جمشید بیا ډیره مننه چې دی له تجویز ورکړی دی چې شاعران پکې مراوبلي. دا ټول زیار چې دی هغه په خپل سر اغست او په یوازې دا پروګرام را جوړ کړی دی. شاه صاحب ناست دی هلته کې په دې باندې به کیدای شي دته اختلاف وي خو ډاکټر صاحب ته ډېر داد ورکوم. زما ډېر خوږ یار زما د سختو ورځو یار د بونیر نه راغلی دی ډېر ښه شاعر هم دی خو چونکې هغه د سټیج نه ډېر سخت یریږي دغلته ناست دی. زه ورته په خیر راغلی م وامه زما د ډېرو سختو ورځو یار دی هغه. صدر صاحب په اجازت باندې به شعرونه ووایم. صدر صاحب اجازت دی وایي هسې بس زړه له تسلي ورکوم هسې بس زړه له تسلي ورکوم هسې په خوله وایم چې نه یادېږي او زه چې بیخي چېرته یوازې شمه ټولو نه مخکې راته ته یادېږي. زه چې بیخي چېرته یوازې شمه ټولو نه مخکې راته ته یادېږي او دا د مور هنر د ډېرو سختو کې غم او اندېښنې په کور کې نه ساتي او تللي خلک زړه نه وباسل غواړي خلک جنازې په کور کې نه ساتي. مور رڼا په توره شپه د زما کور کې بس هم دا یوه ډیوه د زما کور کې په اسمان کې بلا ډېرې دي درمانه خو د ځمکې پرښته د زما کور کې او یار د زړه په آینه کې نه اوسېږي څه بدبخته د کعبه کې نه اوسېږي او هغه ښکلی مې د زړه نه کډن غاړي که بلال په مدینه کې نه اوسېږي. را په زړه مې څو ځله کړه اوده شم وظیفه مې مکمله کړه اوده شم او دا پردي راوړي بالکل نه خپلېږي سر د لاندې مې سنګله کړه اوده شم. عشق بیخي کړمه خراب په سپینه ږیره رانه پاتې شو محراب په سپینه ږیره د زاهد او د وایز د لاس آزاد وي ما اغستی د رباب په سپینه ږیره دریا تسبیح مې جیب ته واچولې ګرځوم لاس کې ګلاب په سپینه ږیره او په تیر عمر مې یو ښکلي له زړه ورکړو لګوم اوس خضاب په سپینه ږیره. زهر که د ریل ګاډي پاټلۍ ښه ده کومه طریقه د خودکشۍ ښه ده ستاسو د پکي باره کې څه خیال دی وزن له څادر او که رسۍ ښه ده ووایه وایزه د عشق ته بلا دم او که د سور کاغذ ګولۍ ښه ده او کم از کم د مختې ګاونډۍ خو ده ما نه ستا د غوږ د غوالۍ ښه ده. امان ته دغه یو څه شعرونه بیا ډالۍ وي د سر نه وامه چې دا د مور هنر د ډېرو سختو کې غم او اندېښنې په کور کې نه ساتي او تللي خلک زړه نه وباسل غواړي خلک جنازې په کور کې نه ساتي. اوس د خپل عشق معجزې ته ګورم زه چې یار ګورم نو کعبې ته ګورم مقام د چغو د خوغلی یمه حیران یم خپلې حوصلې ته ګورم ما له د سپو غلي کېدل راځي خو شکر وباسئ د چا خولې ته ګورم. عجز وایي دا شعرونه ووایه چې ما چې ویني سر کړي ښکته یو سړی راته ډېر د ملامته یو سړی ما د مینې په دولت کړلو شتمن خو ډېر ټیټو له قامته یو سړی هر سړی د تر مطلبه پورې یار را سره او تر حجته یو سړی
او زه له دې وجې نه کله نه پرېږدم چې راځي به په دې پته یو سړی ما نه د ما زړه تپوسونه کوي دا خلک څومره ګران سوالونه کوي او زه چې ادبار باندې خوړلی یم چا هغه 15 وخته منځونه کوي زما د هر ارمان قاتله جینۍ ناسته د لاس باندې ګلونه کوي او دا په وادو تړلي شوي خلک څنګه د بل سره ودونه کوي په نوم د بل وي خو مینې وظیفې هم نیسي په محبت کې خلک زنه نیسي خپې هم نیسي او هغه زما د زړه کعبه چې روانه کړې ده چا زه خبر شوی یم هغه سړی روجې هم نیسي هر څه کولی شم خو ستا په بدنامۍ یریږم ما له په خپلې بېوسۍ باندې ارمان ناشي او درمانه کور کې چې زما د واده ذکر وشي زمونږ په چم کې یو جینۍ باندې پیریان ناشي چې جیبونو کې پیسې را سره نشته د یارانو رابطې را سره نشته او ښکلي راغلل د نږدې نظر مې کم دی هی قسمته نن چشمې را سره نشته اخو ما ته ډېر یاد نه دی ښه نه کوي چې ما سره د روانه د دغې دنیا د محبت په سر ودانه د دغې او زړه ښکته پورته مه کوه زما بشي تخا خبره مې د خدای سره روانه د دغې یوازې بس تو ما نشي لاس ونیسه زما یوازې د ژوند لاره بلا ګرانه د دغې او خبره چې نن سپینه شي لاس کېږده په قرآن چې پاتې له درمان نه د کستانه د دغې تا ته به لفظونو کې غم سنګ بیانوي سړی تا پسې خفه نه مړه تا پسې خمري سړی تا پسې به تیر شي زایدان د ایمانونو نه تا پسې خو نیم موس کې سلام راګرځوي سړی او تا پسې په غرونو کې مشکلې لارې سمانه تا پسې کشي پولیس رات به هم وهي سړی مزه یاره زه د زړه بیمار یم راوګرځه تا پسې به مړ په انتظار یم راوګرځه الفراق اشد من الموت یاره بغیر لتا زه به په جنت کې هم په دار یم راوګرځه دا ځلې کوړنګ شوم نو بیرته به آباد نشم زه د باجوړ د سیمې خار یم راوګرځه زه د ګڼو خویندو یک یو ورور یم رامات پشم ټول کور کې دا یو سړی د کار یم راوګرځه خوند کړي د جنت سفر بېشکه خو ته تیر وتې زه په ثوابۍ کې د انبار یم راوګرځه زه عرفان ته به دغه شعر ډالۍ کړمه چې دروازې سره تر غاړې دروازې ته د چا په غم کې ژاړې دروازې برابر د یم په غم باندې شریک روان کنډر باندې ولاړې دروازې او هغه څه چې غم هم د مرور داسې یم لکه شاړې دروازې او زه د کور یم پردې پورې حیران ته درمانه رانه غواړې دروازې د سیو د طرف نه د امان ته دغه شعرونه ډالۍ وي چې محبت هم د دې ښکلو په پیسو دی دا زمونږ تندی په کاڼو د ویشتو دی او خدای پاکه دوران زر تې کړي د ښکلو حال زمونږ د خوارانو د کتو دی